بیلی بیلی اپ څه شی دی؟ ډېر خلک دا خبره کوي چې تاسو یوټیوب پرېږدئ او راشئ بیلی بیلی ته دلته اکاونټ جوړ کړئ. نو د دې خبرې د تحقیق دپاره ما ټوله ورځ په یوټیوب باندې ویډیوګانې وکتلې، ریسرچ مې کو او دغه شانتې کې جیمینای دا مې هم وکتله او معلوماتي او تحقیقاتي ویډیو مې تاسو ته راوړه. په دې باندې پښتنو چېرته ویډیو نه ده جوړه کړ، دا به زه واحد پښتون ستاسو ورور یم چې تاسو له ما دا ویډیو راوړې ده. نو اوس بیلی بیلی دا څه ته ویلی کېږي؟ نو بیلی بیلی دا د ټیک ټاک په شانتې کې د چاینیز یو پلیټ فارم دی چې د کوم نه ویډیو شیرینګ کېږي، یعنې ویډیو ته شیر کېږي، بالکل هوبهو د یوټیوب په شانتې کې دی. اوس دا بیلی بیلی دا موږ څنګه ډاونلوډ کوو؟ نو د دې مکمله طریقه د ډاونلوډینګ، د اکاونټ جوړولو، د پیسو ګټلو او په څومره ډالر څومره ویوز باندې څومره پیسې ورکوي او دغه شانتې کې په دې باندې به موږ کم کنټینټ اپلوډ کوو. نو مکمله تحقیقاتي ویډیو مې تاسو ته راوړې ده. نو تاسو باندې لازمه ده چې تاسو خپل ورور پښتون سپورټ کړئ او دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او خپله به عزت هم حاصل کړئ. نو راځئ د موبایل سکرین ته دا موږ ډاونلوډ کوو. څنګه؟ نو ډاونلوډ کولو لپاره چې تاسو پلی سټور اوپن کړئ، دلته به سرچ ولیکئ بیلی بیلی. نو دلته چې کوم دی تاسو ته بیلی بیلی ایپ دا نه راځي. نو د دې لپاره چې کوم دی سمپل تاسو به راشئ کروم ته او دلته به په کروم کې دا سرچ کوو موږ. کروم کې به راشئ ولیکئ بیلی بیلی ایپ. اوس چې کوم دی دلته تاسو ته دا ویب سایټ ښکاري، دا اپټایډ ویب سایټ دی، په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. بیا چې کوم دی دلته به تاسو ته دا راشي ډاونلوډ، سمپل په دې ډاونلوډ باندې به تاسو کلیک کړئ. بیا به دلته ډاونلوډ انیوی په دې باندې به کلیک کړئ. اوس چې کوم دی دلته زموږ سره دا ډاونلوډ کېږي، تاسو کتی شئ. دا خو زموږ سره ډاونلوډ شو، نو سمپل تاسو په دې باندې کلیک کړئ او دلته به بیا دا انسټال کړئ. انسټال باندې به بیا کلیک کړئ. دا اپ چې کوم دی دا زموږ سره انسټال شو. اوس به پرې اوپن باندې کلیک کړئ. اوس چې کوم دی دا یو بل اپ دی چې دا زموږ سره انسټال شو. نو اوس به په دې کې موږ دا بیلی بیلی اپ په دې کې دننه انسټال، دا د چاینیز یو پلی سټور شانتې کې اپ دی، صحیح ده. په دې کې چاینیز پلیټ فارم تاسو ته میلاویږي. نو په دې انسټال باندې به کلیک کړئ. بیا به دې انسټال په دې باندې به کلیک کړئ. دلته چې کوم دی زموږ بیلی بیلی اپ دا به انسټالیږي. اوس بنا د ټایم ضایع کولو لپاره موږ به راشو بل یو سټیپ ته، د دې په مونټایزیشن او کرایټیریا په حوالې سره. جیمینای نه چې کوم دی موږ دا تپوسونه کړلي، تاسو دا کتی شئ چې آیا دا پاکستان کې اویلیبل دی. دویم کوېسچن دا دی چې دې مونټایزیشن لپاره کم شرایط دي، او دریم دا دی چې په دې کې کومه ویډیو مونټایز کېږي. اولنی کوېسچن چې دا پاکستان کې دستیاب دی او که نه دی، نو دلته دې موږ ته لیکلي چې او دا پاکستان کې دستیاب دی، دا پاکستان کې تاسو یوز کولی شئ. دویمه خبره دا وه چې د دې مونټایزیشن لپاره کم شرایط دي. نو د مونټایزیشن لپاره 1000 فالوورز دا به تاسو ته ضروري، او په 30 ورځو کې چې کوم دی 1 لاک ویوز دا تاسو لپاره ضروري دي. چې کله دا تاسو پوره کړئ نو تاسو له بیلی بیلی مونټایزیشن درکوي. بل دا کوېسچن و چې د دې لپاره کومې ویډیوګانې هغه به مونټایز کېږي. نو یو خو دا چې اوریجنل کنټینټ وي، یا ټیک ټوټوریل شو لکه موږ چې کوم ویډیوګانې کوو، او بله دا ګیمینګ شو او اے آی ویډیو دا هم په دې کې مونټایز کېږي. اوس یوټیوب دی، نو یوټیوب کې دا پالیسیانې لږې سختې دي. نو د دې دا پالیسیانې چې کوم دي دا ډېرې اسانې دي. تاسو ته دا پته هم لګېدلي چې یوټیوب چې کوم دی خپله پالیسي چینج کړې ده او هغه یې اړولې ده تقریبا د 4000 واچ ټایم نه 8000 واچ ټایم ته، او د 10 میلیون ویو نه 20 میلیون ویوز ته اړول ده. نو په دې وجه باندې یا چاینا والا دومره ماشاءالله ارامیان خو د نشو ویلی، خو دومره پوهه خلک دي چې هغوی ته پته ولګوي چې دلته یوټیوب دا خپله کرایټیریا داسې واکړه، نو دوی دا خپل ایپ چې کوم دی دا انټرنیشنل دنیا ته راوړ، ګلوبلي چې کوم دی دا اپډیټ کو. دغه شان دی زموږ پاکستانیانو او پښتنو له هم دا پکار دي چې داسې اپسونه په دې باندې کار شروع کړي. یو نه ورځ خامخا به چې کوم دی دې ته الله پاک ترقي ورکوي. خو زموږ پښتانه دا څه ته پکار دي، بس دوی اے آی استعمال صرف په بختي رحمان ویډیوګانو باندې کوي، او نور د پیر صاحب دلې په ویډیوګانو باندې دوی چې کوم دی اے آی استعمال کړه او خپل ټول وخت او قیمتي کم سکیل دی هغه په دې باندې ضایع کړو. نو زه ټولو تاسو ته درخواست کوم چې خپل قیمتي وخت چې کوم دی په دې باندې مه خرابوئ. بله دا خبره چې دا په څومره ویوز باندې څومره پیسې ورکوي، نو د دې تپوس به هم زه د دې جیمینای نه کوم. زه به ورته وایم چې
कितने व्यूज पर कितने پیسې دیتی ہے. دلته تاسو ته دا لیکلي چې دا به 1000 ویوز باندې څومره پیسې ورکوي. نو د دې پروګرام د بیلی بیلی چې کوم پروګرام دی د دې حالیه ریپورټ کې دا خبره ده چې دا په 1000 ویوز باندې چې کوم دی 0.70 ډالر چې کوم دی دا ورکوي، یعنی 190 نه والا د 200 پاکستاني روپو پورې دا ورکوي. اوس دا خبره بالکل فکس نه ده چې دا به تاسو له په دغه 1000 ویوز باندې خامخا دغه ډالر درکوي، 190 100 یا 200 روپۍ به تاسو له درکوي، بلکې دا د ویډیو په د انګیجمنټ مطلب چې لایکس کمنټ شیر او واچ ټایم دا چا سیواو نو دا کیدای شي چې دغه آر پی ایم ورته میلاو شي. او یو دا دی چې د آډینس مطلب دا دی چې جرمني فرانس دا کومه چې انګلیش کنټري دي یا چاینا شوه نو دغه آر پی ایم چې کوم دی دغه به څه دغه به های. نو تاسو له اوس په کار دا ده که نه چې په دې باندې موږ کار شروع کړو که نه نو خامخا پې کار شروع کوي ځکه چې دا نیو پلیټ فارم دی او کیدای شي چې د دې دا کرایټیریا زر چینج شي ځکه ګلوبلي دا راووت اوس د دې چې کومه ډاونلوډ دي دا 1 میلیون د دې ډاونلوډ دي. صحیح ده، زه به تاسو ته په دې ایپ کې در وښیم چې د دې 1 میلیون ډاونلوډ دي. نو تاسو له پکار ده چې لازمي په دې باندې کار شروع کوئ ځکه چې یو خو دا ده چې د دې کرایټیریا د یوټیوب نه ډېره اسانه باندې ده. بله دا خبره چې دا یو نیو پلیټ فارم دی او نیو پلیټ فارم دا خبره کوي چې هغوی د خلک انګیج کړي او د خلکو د انګیج کولو لپاره هغوی څه دغه یو کرایټیریا ورسره چې دا کرایټیریا ورته لو کوي. اوس دا زمونږ د مونټایزیشن او د پیسو په حوالې سره دا ټوټوریل و. زمونږ چې کوم امپارټنټ سټپ دی نو هغه ایپ دی او په دې کې اکاونټ کول حوالې زمونږ ایپ چې کوم دی ډاونلوډ شوی دی. فرسټ اف آل تاسو ته به داسې یو انټرفیس راشي نو دې کې تاسو به د ایکسپټ باندې کلیک کوئ سمپل. اوس چې کوم دی تاسو له به دغه شانتې کې انټرفیس راشي نو په دې کې به تاسو خپل ډیټ اف برث ورکوئ. نو زه به کې خپل ډیټ اف برث چې کوم دی دلته سیټ کوم. بیا به سمپل تاسو به دې کنټینیو باندې کلیک کوئ. دلته چې کوم دی تاسو ته د چاینا والا او مختلف چې کوم دی دغه شانتې کې مسټر بیسټ چې پکې م راواخیست انډیا والا ویله ګوره پاکستاني پکې زه سرچ کومه پاکستاني نو دلته چې کوم دی اوس به مونږ ګورو چې په دې کې پاکستانیانې ویډیوګانې شته که نه. تاسو کتای شئ چې دا د مختلف قسمه پاکستاني ویډیوګانې مونږ ته راواړولې نو د دې نه پته لګي چې په دې باندې خلکو کار شروع کړی دی. اوس به په دې باندې اکاونټ څنګه جوړوئ تاسو به په دې می باندې کلیک کوئ. چې کله به دې می باندې کلیک کړو نو دلته تاسو په خپل چې کوم فون نمبر دی په هغې باندې هم ساین اپ کولی شئ او په ګوګل باندې هم ساین اپ کولی شئ. نو زه چې کوم دی په دې ګوګل باندې ساین اپ کوم. یا به دلته اګري اینډ لاګین په دې باندې کلیک کوئ. دلته به د ګوګل په دې باندې به کلیک کوئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک کوئ نو دلته به تاسو ته د خپل ګوګل چې کوم اکاونټ دی هغه راشي. نو دلته تاسو یو جیمیل باندې ساین اپ کیدای شئ. دلته چې کوم دی زه په یو جیمیل باندې کوم جیمیل تاسو کلیک کوئ نو په هغې باندې بس تاسو اکاونټ جوړېږي. دلته بس زه به کنټینیو ایز محبوب په دې باندې کلیک کوم. ملګرو دلته تاسو کتای شئ چې زمونږ اکاونټ په بیلی بیلی باندې جوړ شو. اوس دلته تاسو به د ایډیټ نیم باندې کلیک کوئ نو دلته تاسو خپل نیم او هر قسمه تصویر هر شی چې کوم دی د دې ځای نه ایډ کولی شئ. فلحال خو زه په دې لا کار نه کوم نو زه به دا نه ایډ کوم. او دلته مای والټ په دې کې چې کوم دی تاسو ته به خپلې پیسې چې کوم دی دا شو کېږي. سمپل تاسو به د مای والټ باندې به کلیک کوئ نو په دې کې به دننه چې کوم دی تاسو ته خپلې پیسې شو کېږي. کریټر هب هر قسمه شی چې کوم دی په دې کې اویلیبل دی او تاسو دا کتای شئ چې دا هوبهو چې کوم دی دا د یوټیوب په شان کې دی. مسټر بیسټ ویډیو چې کوم دی دا پکې لګېدلی ده. اوس په دې کې بل یو دا خبره چې په دې کې میسیج او دغه هم کېږي مطلب دا چې ته پکې چا سره چاټ وغیره هم کولی شئ او په یوټیوب کې چې کوم دی چاټ دا نشته دی. او په دې کې بله دا ده چې دې کې فالوینګ لیست تاسو کم کسان فالو کړئ نو د هغه ویډیوګانې هم ته کتلی شئ او په هوم کې چې کوم دی هر قسمه ویډیوګانې ته کتلی شئ. امید دی چې دا ویډیو به تاسو خوښه شوي. دا ویډیو چې کوم دی مخکې د ملګرو سره شیر کړئ او زما چینل چا نه سبسکرایب کړی دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ. والسلام.